در سرتاسر افغانستان په اونۍ کې 7 ورځې روی شبکه ملی دار افغانستان دی. Good morning, Afghanistan. Bonjour Afghanistan. Grootste. هوی هولا او صبح بخیر افغانستان. پیام و پیوند، پیغام او تړاو. سلام شنونده های گل و گلزار، باز هم در جمعه دیگه هستیم. پیام و پیوند دیگه. هدف ما است که بیخی قطعتان بدیم. پس فکایی های ما را بشنویم. یو سړی لګیا و او بل سړی در ګرده وهه او چیغې ویلې چې مرسته مرسته. خلک را ټول شول او څخه یې وپوښتل هم یې وهي او هم مرسته غواړي. هغه سړي وویل د دې لپاره مرسته غواړم چې دی راته وایي که در نه خلاص شم نو مړ به دې کړم. یک نفر عینک سیاه با چشم خود زده بود. زنش داخل اتاق میشه و میگوید او زنکه تا این وقت شب کجا بودی؟ یو سړي چې تورې عینکې اغوستې وې د سیند په لورې لاړ. په دې وخت کې له ځان سره وویل اوهو دلته څومره ډېرې کوکاکولا شته. یک نفر میخواست که خودکشی کنه. کتی تفنگچه به مغز خود یک مرمی فیر کرد. پس از 2 سال مرد. دانشمندا تحقیق کردن که چرا یه آدم پس از 2 سال مرد. دیدن که مرمی ده 2 سال پشت مغزش سرگردان بوده. در این دوران چوکی سواری هر کس شوق دیوانوار به چوکی سواری پیدا میکنه. البته در موجودیت نیروهای کمرشکن بین المللی شوق همگی به یأس تبدیل میشه. اجازه بیادر کلان خوب فرض است. سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز. بازم یه هفته من نطاق جان و همکار جان خدمت رسیدیم تا اخباری هفترم تقدیمتان کنیم. باشی چمنگور خیاط باشی دموکرات پیشه در یک مصاحبه سوزندار به خبرنگاری به سوزن ما گفت آمدن دموکراسی و جامعه مدنی ما را از لینگ انداخته است. مطابق توافقنامه های بن شب 2 جوره درشی میدوزیم. هنوز سر و درک دموکراسی معلوم نیست. و اضافه کرد تا به حال چند نفر از خیاطان نیمچه دموکرات در راه تطبیق درشی کراسی و نکتای سالاری مغزهای شیرینشان را از دست دادند. د شخبریتو تور سره او سپین سره د حقوقو د برابروالي او د هغوی د ستونزو د له منځه وړلو په خاطر تېره اونۍ یو سراسري کنفرانس په لاره واچول شو او لاندني تصمیمونه پکې ونیول شول. لومړی یوه ښځینه ملي اردو چې 80 قولي اردوګانې تر امر لاندې وي جوړه او د یوې زړې شیشکې لخوا دې اداره شي. دوهم چرسي تریاکي بنګي او پوډري عاجزې دې په لوړو سیاسي پوستونو کې ونومول شي. دریم د هغو سیاسرو د قدردانۍ په خاطر چې سرونه یې د میړونو د ظلم له امله 2 ټوټې شوي باید د کابل ښار یوه 4 لارې د میرمن ځیګر سوي ریزګلې په نامه ونومول شي او په هغو کې د یوه پلاستیکي بقله لرونکې مجسمه ودرول شي. څلورم هغه میرمنې چې د لورګانو د زیږونې په وخت کې د خاوندانو لخوا وهل کیږي د نړیوال روغتیايي سازمان په مشورې سره دې تر پلاستیکي جراحي عملیاتو لاندې راوستل شي او د ژوند تر پایه دې د نجونو په زیږولو مکلف کړی شي. پنځم
لدې وروسته دې له 15 کلن هلیکان له 80 کلنو کونډو سره نکاح وکړي. در این هفته شب یکشنبه نیروهای اردو و پلیس ملی با همکاری نیروهای کمرشکن جهانی از بروز یک حادثه جیگرخراش جلوگیری کردند. حوالی 11 شب یک نفر از شفتگان بخبر چوکی‌های چرخکی با 2 نفر از همکاران قرتکیش در حالی که می‌خواستند به زور دموکراسی دروازه کمیسیون ثبت نام لافوکان را شکستانده و نامهایشان را در صفحه 24 تاریخ چوک سواری بنویسند. بالفعل از جانب نیروهای لافوکشناس دستگیر شدند. د غربستان له ګوټ ګوټ څخه راټولو شوو میکروبونو او ویروسونو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د فقیرستان د بې پولې ډاکټرانو د ناڅاپي تښتې له امله زموږ ټولو میکروب پرور هیوادوالو ته د خپلې خوښۍ مراتب وړاندې کړل. د خوښۍ په دغو مراسمو کې ښاغلي اسحال پور، محترم ملاریا خان، میرمن توبرکلوز او آجي تور ټوخی د نورو په استازیتوب له خلکو او دولت څخه مننه وکړه چې دوی ته د ویروسي او میکروبي ازادیو ښه زمینه برابره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. این هفته پال ما سنگ صبور کلگی است. خدا عمر زیاد بدهش. بعد از گذشت چند ماه عصر دیروز بعد دیدن ماما رسول رفته بودم. ماما رسول 4 تراش. وقتی داخل خانه شدم اندامش مثل راژبیل در نظرم آمد. اگر کلید تاس و بینی زردک مانندش را در حافظیم نمی داشتم شناختنش محال بود. بعد از آن که در پالوش نشستم با نگرانی پرسیدم: نصیب دشمنا ماما رسول، خدای نخواسته به مرض ایدز یا سرطان روده گرفتار نشده باشی؟ زهرخند کرد و گفت: هی مرزا، خدا آدم از ویروس غم و میکروب غصه نجات بده. چه غم داری ماما که تا این اندازه مثل ججق دنبه سیاه شدی و سوختی؟ او بیغم باش، نمیدونی که آتش فشان درد کور او میکنه کوره. بگو ماما، از مو دردایت قصه کو که تف دلت برایه. ماما رسول مثل کفتر ناجور غنبر زد و گفت: مرزا، دعا کو که ایال دارید به اولاد بود، وگرنه کوت غمای تا 50 دمترک شاروالی برده نمیتانیست. گپم سرمی بچه سوت پای است، مرا شرمنده دنیا و آخرت کده. بیکار و بیروزگار، شیرک خود هم دوت میکنه و روز تا شام با چشمای خمار یا در بغل کاجل خواست یا در زلفای سلمان خان کشال. ماما، عجب آدم هستی، رقصیدن نمیتونی؟ میگی میدان کج است، دنیا را کار گرفته کار. عجله کو تا اوی بند نغلو نخشکیده ببرش زیر دست برقی شاگرد بشانش. مرزا، از دل گرمت میگی. ایشتر مرغ 9 سال مکتب خونده تا حال مثبت منفی را نمشناسه. نشه که در تار جولای برج برق دیر بمانه تا خبر شویم ازش قاق خربوزه تیار شوه. والا راز گفتی، شاگرد گلکار چطور؟ نی مرزا،
این نامراد چشم چران اردو چشمایش کیچ است. میترسم که خشت اول کج بمانه و دی شب و روز باسازی تعمیرها تا سریا کج بروه یا مثل شفاخانه جمهوریت بریزه به زمین. باش که یافتم ماما تک و پتره ببرش که سرباز اردوی ملی شوه. او ساده موش چیز که کلو پاچش باشه. ای توتی غیرت از ترکش یک پقانه 100 متر خیز میزنه. دیشب یک پشک سیاه از پیش روش گذشت تا صبح لا حول گفت آل تو سر زاغ بودنه میگیری و بایی بیقایده القایده را میزنی. خی ماما جان یک مشوره برادرانه روانش کو در فابریکه پشملیشی چرکستان بعد از 2-3 سال ازش چنان شخصیت بسازه که سایه کاجل به تیر بزنه. تو چی میگی؟ تا بال نفهمیدی که این قاقله کوسه است، مرض شکر هم داره و دکتر از خوردن حلوا پریزش کده. ماما رسول یک گپ دیگه همی دقت فکرم گذشت. نمیشه به این ماکیان بیتخم یک آرگند برقی بخری و بعد از 2-3 روز ترنگ و پرنگ در میدان شانه جنبانی برایه و از پول آیسته برو نان دروغن بفته. مرزا جان من خود راضی هستم، مگه می طاووس بیدم صدایش مثل گاومش پیر است. خدا و راستی عروس 10 متر بالا می پرانه. غیر از این خدا شرمانده سنگ مسانه هم داره. در یک خواندن آیسته برو مجبور است 4 دفعه تشناب بره. ماما رسول من که میبینم از این تری تخمی چیز ساختن نیست. بسپارش به من که روانش کنم زیر دست پودر فروشا. بیکم و کاست در 1 سال صاحب 10 کروزین و بلند منزل میشی. نه مرزا من فکر خدا کدیم ایش پش لیاف کونه را آرام نمیگذارم. یه خورجین کتو کلان میخرم، سر شانایش مندازم و روانش میکنم به دیو قریه شار بازار که فوتوکاپی کارت انتخابات جمع کنه و بفروشه. گل گفتی ماما من رفتم. با آخر برنامه رسیدیم و خنده همچنان باقی است. با امید از اینکه باز هم شاد و خندان باشین. خدا یار و یاورتان باد.